احمد مسعود خپل 3 هدفونه ښکاره کړل. احمد مسعود وایي زه به په افغانستان کې 3 هدفونه راولم. احمد مسعود تازه سفر امریکا ته او هلته یې خپل 3 هدفونه هم ښکاره کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال VOAD سره مرکه کې وویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه وویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. احمد مسعود زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویمه هدف مې دا دی چې د هغو پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي. په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې ویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا د هغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.